د پاکستان کورنیو چارو وزیر عمران خان د نبوي جومات قضیه کې نیول کېدای شي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر عمران خان د نبوي جومات قضیه کې نیول کېدای شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي د دې امکان شته چې پخوانی لومړی وزیر عمران خان د نبوي جومات قضیه کې د پولیسو لخوا ونیول شي. یاد دی چې تیره اونۍ یو شمېر کسانو سعودي کې د نبوي جومات په انګړ کې د اوسني حکومت د یو شمېر چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل او کنځلې ورته کړې وې. ظاهرا دا کسان د عمران خان د تحریک انصاف ګوند پلویانو او د نوي حکومت یوه ښځینه وزیر مریم اورنګزیب ته یې سپکې سپورې ویلې. سعودي چارواکو ویلي چې له هغې پیښې وروسته یو شمېر پاکستاني وګړي نبوي جومات او دیني مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي دي. خو د پاکستان فیصل آباد ښار کې هم پولیسو د پخواني لومړي وزیر عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د یو شمېر مرکزي مشرانو پر ضد شکایت ثبت کړی او دین ته د سپکاوي قضیه کې د دوی نومونه یاد کړي دي. اوس د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله له ځایي جي نیوز خبري شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي د دې امکان شته چې پخوانی لومړی وزیر عمران خان هم د قضیه کې ونیول شي. نوموړی وایي دا پیښه وار له مخه پلان شوې وه او لږ تر لږه 1.5 کسان پکې ښکېلو. د هغه په وینا د هر چا پر ضد چې ثبوت ترلاسه شي قانوني چلن به ورسره کیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.